په دې کوچني کلی کې یو هلک اوسېده چې هر چاته به تکلیف ورکاوه. هلک به هر چاته تکلیف ورکاوه. په خانګړي زول هزه نجونې چې له کوقې تېرېدلې. هو خی وګورئ زه څومره ښه حرکتونه کولی شم. پرېږده موږ تلو. هلک به له کوخې تېرېدونکو ټولو نجونو تکلیف ورکاوه او کلیوال له هغه ستړي شوي وو. ګوره زه څومره ښه راکسه کولی شم. کلیوال د هغه حرکتونو سره ستړي شوي وه، خو هلک لا هم نه پوهېده چې خلک یې نه خوښوي. مهرباني وکړئ لږ پام راته وکړئ. کلیوال له هغه سره مرسته ونه کړه او هلک حیران پاتې شو چې هیڅ ډوکې نه غوږ نیسي. د هلک پلار د ریکشا چلونکی وه او له خوله ورځې مزدوري لچې پیسې ګټلې. هغه هره ورځ سخت کار کاوه، ډوکورنۍ ته لږ څه خواړه او سامان برابر کړي. زما پلار ډېر ناروغ دی، مهرباني وکړئ لږ مرسته وکړئ. خلکو د هغه خبره واورېده، خو د پخواني چلند له امله یې مرسته ورسره ونه کړه. مور یې هم هجو کورونو ته ولاړه چې هلته یې کار کاوه او لږه مرسته یې ترلاسه کړه. خو دا مرسته دومره نه وه چې د پلار درملنه پرې پوره شي. څو وړګې وروسته د هلک پلار له دې نړۍ څخه لاړ. هغه په خپله فکر کاوه او ځان یې ګناهکار باله چې دا هر څه د ده له امله وشول. یو زاړه سړی هغو ته نصیحت وکړ چې سخت کار وکړه، له خلکو سره ښه اوسه او د خپلې مور لاسنیوي وکړه. بله ورځ سهار هلک له نوې ارادې سره پامید او خونډي ته ولاړ. ښه اوس راځئ چې بل مخ ته لاږه شو او دا نوې ړکۍ زده کړو. هغه په درسونو کې ډېر ښه شو، د ښوونځي سرټاپ شو او ټول خلک یې د بدلون حیران کړل. هغه د خپلې مور سره مرسته کولو لپاره په بازار کې د کورني توکو پلور پیل کړ. د وخت په تیریدو هلک بریالي شو، خپله دوکان یې واخیست او کوچنی کار یې لوی تجارت کړ. خو په همدې کلي کې یوه نجلۍ وه چې دا هلک به یې تل په پټه کتل. نجلۍ به هره وړګ په کومه پلمه د هغه مخې ته راتله، خو زړه یې د خبرو جرأت نه درلود. هلک په باغ کې یوازې ناست وه او د ژوند په اړه یې فکر کاوه. ما تل په پټه ستا سره مینه کړې ده. هلک حیران پاتې شو، فکر نه کاوه چې څوک به رښتیا پرې مینه لري. مور د نجلۍ نازک طبیعت ولید او په زړه کې یې پرېکړه وکړه چې دا نجلۍ به د خپل زوی لپاره غوره کړي. مور زوی ته وویل چې هغې د هغه لپاره یوه ښکلې نجلۍ غوره کړې ده، خو هلک نه پوهېده چې دا نجلۍ څوک ده. زما مور یوه بله نجلۍ غوره کړې، موږ واده نشو کولای. هغوی دواړه خوښ ول او بیخي خپلې لارې ته لاړل. هغوی دواړه د ماښام په تیاره کې فکر کاوه، یو بل ته یې په پټه مینه لرله. د وادۍ تیاری رواجه وه، خو دواړه لا هم نه پوهېدل چې واده به د یو بل سره وشي. کله چې دوی یو بل ولید، سترګې یې سره ولګېدې او دواړه خوشحال شول. زه فکر نه کوم چې موږ دواړه د واده لپاره یو بل ته ټاکل شوي یو. هغوی دواړه حیران او خوښ شول، خو په کلی کې د واده خوشحالیو پیل شوې. نجلۍ رقص کاوه او اوربندونه په اسمان کې ژلیدل. هلک د خپلې مور سره نجلۍ خپل نوي کور ته بوتله چې د واده یو حیرانونکې ډالۍ وه. د نوي کور دننه هلک او نجلۍ خوشحاله ناست وو. مور یې په فخر سره د دوی خوشحالي کتلې. هلک او نجلۍ د ژوند په ټولو چارو کې بریالي شول. کورني خوښ وه او ټول دا کیسه موږ ته ښیي چې مینه، مهرباني
او کورنۍ ارزښتونه د ژوند تر ټولو مهمه برخه دي.